طالبانو سره له احمد مسعود او اسماعیل خان لیدنه ذبیح الله مجاهد تایید کړه. طالبانو سره احمد مسعود لیدنه کړې ده چې یو ښه پرمختګ هم شوی دی او احمد مسعود دې ته هڅول شوی چې راشي خپل هیواد افغانستان ته. طالبانو تایید کړه چې د احمد مسعود سره یې لیدنه ښه روانه ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو تایید کړې ده چې ایران ته د دوی ورغلی پلاوی له احمد مسعود او پخواني جهادي مشر اسماعیل خان سره لیدلي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو را استول شوي پیغام کې ویلي دي په دغه لیدنه کې د دواړو ته ډاډ ورکړل شوی دی چې پرته له کومې اندېښنې او تشویش بیرته هیواد ته ستانه شي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې ده چې طالبان کوښښ کوي د هیوادونو راتلونکي د ټولو لپاره ډاډ ورکړي او چاته د مخالفت دلیل پیدا نه شي. تر دې دمه د دغې لیدنې کتنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. تېره ورځ ځینو رسنیو داسې ریپورټونه خپاره کړل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او پخواني جهادي مشر اسماعیل خان سره لیدلي دي، خو د مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي دغه موضوع رد کړه. د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی حفیظ منصور هم ویلي دي چې طالبانو له احمد مسعود او اسماعیل خان سره په یوه غونډه کې لیدلي دي چې د ایران مشر سلاکار علي اکبر ولایتي هم په دې غونډه کې حضور درلود. طالبانو او د مقاومت د جبهې چارواکو پخوا هم څو ځله لیول، خو خبرې کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغانستان د ډېر پخواني جهادي مشران او چارواکي له افغانستان نه ووتل چې ډېر یې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې میشت دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.